د پاکستان طلب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د لړم یا اقرب څلورمه چې د اکتوبر میاشتې 26 منټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है. پاکستان د پوځي کودتا په درشل کې اسلامي امارت د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ته په توند غبرګون کې ویلي پاکستان کې د پوځي کودتا وخت را رسېدلی دی. په استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستان د غونډې دوام د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پرونۍ غونډې په پای سره تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. او په غزني کې د نن سهار په ترافیکي پیښه کې 13 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. سرچینو رسنیو ته ویلي د ترکیې په استانبول کې له 15 ساعته مسلسلو بحثونو وروسته د افغانستان له لوري تېره شپه 2 بجې یوه نهایي مسوده پاکستاني لوري ته سپارل شوې. د سرچینو پر وینا په دې مسوده کې تمرکز پر دې شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاوره د افغانانو پر ضد وکاروي. دوی ته دا مسوده د منځګړو له لوري سپارل شوې او نن سهار 6 بجې د هغوی له لوري دویمه مسوده هم سپارل شوې ده. ټاکل شوي چې نن 12 بجې به یو ور بیا دواړه ټیمونه د منځګړو په حضور کې سره یو ځای کیږي او هڅه به کوي چې وروستۍ پایلې ته سره ورسیږي. اسلامي امارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف وروستۍ څرګندونې ته په توند غبرګون کې ویلي پاکستان کې د پوځي کودتا وخت را رسېدلی دی. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا پخواني د کورنیو چارو وزیر آفتاب خان شیرپا او د خواجه اصف د جګړې خبرداری غیر مسؤلانه بللی او ویلي دي چې دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې د پاکستان دفاع وزیر تېره ورځ خبرداری ورکړ که له افغانستان سره د ترکیې خبرې ناکامې شي اسلام آباد به مستقیمې جګړې ته دننه شي. په استانبول کې د کابل او اسلام آباد خبرې لا هم روانې دي چې دواړه لوري پکې د دوحې د هوکړې د پلي کېدو پر جزئیاتو بحث کوي. د اسلامي امارت یو چارواکي د پاکستان د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د پوځي کودتا وخت را رسېدلی دی. د افغانستان بانک د نظارت او مالي خدمتونو عمومي امیر لطف الله خیرخوا په خپل ایکس پاڼه د خواجه اصف دغه خبرداري په غبرګون کې ویلي په پاکستان کې پوځ د کودتا لپاره چمتووالی نیسي. ستاسو په هیواد کې د پوځي کودتا وخت را رسېدلی دی. هو تاسې د هغې لپاره تیاری نیسئ. له 1940 زیږدیز کال راهیسې دا به 5م ځل وي چې یو ملکي حکومت ګوښه کیږي. له بده مرغه پاکستان هیڅ کله د خپلو خلکو نه و. دا د پوځي اډې په شان دی نو د پوځ غرور لومړیتوب لري. په همدې حال کې د خبر پښتونخوا پخواني د کورنیو چارو وزیر آفتاب خان شیرپاو له افغانستان سره د مذاکراتو ناکامېدو په صورت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف د جګړې خبرداری نامسؤلانه بللی دی. د خواجه اصف د جګړې خبرداری نامسؤلانه دی. د یو لوړپوړي وزیر لخوا داسې څرګندونې کولی شي دوه اړخیزې اړیکې کمزوره کړي او د مذاکرې بهیر هم زیانمن کړي. ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات لا هم روان دي او تمه ده چې دواړه غاړې د ناارامیو د زیاتوالي پر ځای د سیمې سولې او ثبات ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف پاکستاني رسنیو سره خبرو کې ویلي که له افغانستان سره د ترکیې خبرې ناکامې شي عملی جګړې ته داخلېږي. हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है. په تیرو 4 یا 5 ورځو کې هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې مګر که خبرې اترې یوې هوکړې ته ونه رسېږي موږ به له افغانستان سره په یوې مستقیمې جګړه کې ښکېل شو. د یادونې وړ ده چې په ترکیه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په روانو خبرو کې د افغانستان د کورنیو چارو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو 6
استازو او پاکستاني ډیپلوماټانو او امنیتي چارواکو ګډون کړی دی. د خبراتو په دې پړاو کې دواړو خواوې به د دوحې د هوکړې د پلي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوربند د هوکړې په اړه دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو د ترکیې په استانبول کې ترسره شو، چې پکې د افغان پلاوي مشري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د پاکستاني لوري استازیتوب د پوځ د عملیاتو مشر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت کوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه به په چټکۍ سره حل کړي. ټرمپ دا څرګندونې د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د یوې غونډې پر مهال وکړې او ویلي چې اورېدلي دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه پیل شوې ده. نوموړې زیاته کړه چې د حکومت په تېرو اتو میاشتو کې 8 جګړې حل کړې، دا جګړه به هم ډېر ژر پای ته ورسوي. ټرمپ دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د سرحدي شخړو او وروستیو پوځي ګواښونو له امله ترینګلې شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دلتا انټرنیشنل شرکت له اجرایوي رئیس سره د غازو د نلي کې د اکتشاف، استخراج او غځولو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي امارت مرستیال وین حمدالله فطرت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په دې غونډه کې حضور درلود. سره له دې چې افغانستان پراخې سرچینې لري، خو د تخنیکي تجهیزاتو د نشتوالي، مسلکي کارکوونکو د نشتوالي او ګڼ شمېر نورو عواملو له امله نه ده توانېدلی چې له دې سرچینو په سمه توګه ګټه پورته کړي. شمالي ولایتونه په هیواد کې د تیلو او ګاز له لویو سرچینو پیژندل کیږي. د امو سیند تیلو ته هم اشاره کیدلی شي. د اسلامي امارت مرستیال وین حمدالله فطرت، د ریاست الوزرا د دفتر د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د سعودي دلتا نړیوال شرکت له رئیس شاهر التقي سره له لیدنې خبر ورکړی دی. د ښاغلي فطرت پر وینا دواړو خواو د دې غونډې په لړ کې د اکتشاف، استخراج او د ګازو د نلي کې د غځولو په ګډون په مهمو مسلو خبرې وکړې. په دې لیدنه کې دواړو لورو د ګازو د اکتشاف، استخراج او د ګازو د نلي کو غځولو په اړه خبرې وکړې. دغه شرکت اجرایوي رئیس د افغانستان د نفت او غازو په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ژمنه وکړه له افغان انجنیرانو سره به خپلې تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د پانګونې په موخه د سعودي عربستان د پانګوالو لیوالتیا د اهمیت وړ موضوع ده او په ځانګړې توګه د نفت او غازو په استخراج، توزیع او د نلیکو په غځولو کې سعودیان کافي تجربه لري. استمه کېږي په دې برخه کې موثر تمام شي. د محصول قبل از چیدن باید به فروش برسه، یعنی مثل کاری که قنداری ها میکنه، من کل افغانستان باغات میخره پیش از اینکه هنوز ثمر داده باشه. به این ترتیب اگر ما مارکت منطقوی را جلب کنیم، هند، کشورهای عربی را، ترکیه را و آسیای میانه را و پاکستان، جایی که جذابیت داره، البته هندوستان، یا میتونه که به اصطلاح محصولات ما را به می شرایط و معیارها برای خود خریداری کنه. د یادونې د افغانستان د تیلو د پام وړ زیرمې لري، مګر په عمومي ډول د خامو تیلو له 1.6 تر 1.8 میلیارډ ډالرو پورې اټکل کېدای شي. د غزني امنیه قومندانۍ وایي د دې ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې د یوې درنې ترافیکي پیښې له امله 4 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د غزني د امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي رسنیو ته ویلي چې پیښه نن سهار د قره باغ ولسوالۍ د عسکر کوټ په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لار هغه مهال رامنځته شوه چې یو هایلکس موټر د مازدا له موټر سره ټکر وکړ. د نوموړي پر وینا په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه او 14 تنه نور ټپیان دي چې روغتون ته لیږدول شوي دي. سرحدي زیاتوي په ټکر کې ښکیل مازدا موټر د هغو کډوالو کډه وړله چې له ګاونډي هیواده پاکستان افغانستان ته راستنېدل او د کندوز ولایت پر لور روان وو. د پیښې د علت په تړاو تر اوسه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي، خو د ترافیکي چارواکو پر وینا د سړکونو خراب وضعیت او د موټر چټک تګ لامل اصلي لاملونه شمیرل کیږي. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.